السلام علیکم ملګرو، زه حکمت جان د حکمت جان په شکل تاسو سره مخاطب یم. ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ وي. د جنګ په موضوع کې به ملګرو هېڅکله هم ما په خپله ویډیوز کې نه وي ویلي چې دا ویډیو درسره لازمي شی کوي، خو نن دا ویډیو د الله د رضا لپاره شیر کړئ. ملګرو وختي راسره یو ورور رابطه وکړه چې د بکرآباد سره تعلق ساتي. د هغوی یو رشته دار دی، تقریبا د یو 3-4 هفتونه په هسپتال کې بیمار پروت دی. هغه تقریبا 3-4 بیمارۍ لري او هره ورځ ورته 6 انجکشنه چې موږ ورته ستنې وایو دا لګوي. نو ورور سره رابطه وکړه چې دا د ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي او دا په خپله کاري صرف هم دی. د نن چې کومه ورځ دی چې د هغې دوایي هم نشته دی او بله دا چې کوم ملګري ورته دوایي اخیستی شي نو مهرباني وکړئ د دوی د کانټیکټ نمبر یې ورته زه په سکرین ولګوم. کوم ملګري چې ورته دوایي اخیستی شي یا مالي منډه او تعاون ورسره کولی شي نو مهرباني وکړو چې منډه تعاون ورسره وکړئ. دا د دې لپاره صرف د الله د رضا لپاره ورسره منډه ووهئ. د دوی د کانټیکټ نمبر دی 0332 24 24 753. یو ځل یې ورته بیا هم وایم 0332 24 24 753. نو چې څومره هم مالداره خلک دي څومره هم مالداره خلک دي نو مهرباني وکړئ چې دوی سره د کانټیکټ ضروري وساتئ چې هر څنګه منډه تعاون ورسره کولی شي منډه تعاون ورسره وکړئ. بلکې دا ملګرو چې دا هغه چا ته پته نه لګي چې د چا بچي نه وي، دا هغه چا ته پته لګي چې د چا ورکوټې بچي وي. ځکه چې یو پلار باندې یو مور باندې اوس څومره تکلیف وي څومره درد وي چې هغوی بچي تقریبا 3-4 هفتونه په هسپتال کې وي یا په کټ باندې پروت وي. نو دا خو هسې بیمار دی ملګرو، نو د دوی سره د دوی د مور او پلار باندې هم تکلیف ډېر زیات کېدی. نو مهرباني وکړئ ملګرو چې دا ویډیو درسره لازمي شیر کړئ. دوی کانټیکټ نمبر هم ما تاسو ته په سکرین باندې ولګولو او بله دا ملګرو چې دوی تصویران به هم تاسو ته په تصویر کې ښکاري. نو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو درسره بیا هم شیر کړئ ملګرو. نو چې هر چېرته هم نورماله زما کیمرامین له راکړي اجازت